ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. سلامونه، وخت مو په خیر. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ پوهنې ریاست تر څارنې لاندې د شانټي نړیوالې رضاکاره ټولنې د جاپان حکومت او خلکو په مالي همکارۍ د څوکۍ ولسوالۍ په زوړ کلي کې د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت یو باب لومړنۍ ښوونځي ودانۍ چارې پیل شوې. د کونړ په دانګام ولسوالۍ ګوریګا سیمه کې سرحدي ځواکونو 45 ګرامه خام چرس نیولي. د کونړ اوسیدونکي په هیواد کې د ټاپي پروژې په پرانیستلو خوښ دي او د اسلامي امارت له مشرانو غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره په نورو ورته لویو پروژو هم کار وکړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد له لورې سرپل کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د بېځایه شوو لپاره د 114 استوګنیز کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. کراچۍ کې د افغانستان اسلامي امارت سر کونسل عبدالجبار تخاری وایي چې د 21 زده کوونکو په ګډون یې 44 افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت له بېلابېلو زندانونو آزاد کړي او د تورخم له لارې هیواد ته رالیږلي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رئیس مولوي غلام حیدر شهامت وایي چې د دې ادارې د خدمتونو او کاري پروګرامونو د کیفیت او کمیت د ښه والي او د متخصصه کاري ځواک د پیاوړتیا په موخه د تخنیکي او مسلکي زده کړو 15 کلنه ستراتیژي منظور او تطبیق شوې ده. د لوګر ولایت د مرکز پل عالم په خزر سیمه کې د څه باندې $1,000 په لګښت د یو کانال جوړولو چارې پیل شوې.